قرآن کې داسې ډېر آیتونه دي کوم تاسو به اول ځل لولئ نو تاسو په هغوی باندې به نه پوهیږئ. هغه د احکام آیتونه دي، هغه د شریعت آیتونه دي. یو ځل څه وشو چې یو ماشوم ماته راغی او هغې مانه یو پوښتنه وکړه او زه ډېر حیرانه شوم او ما چې هغې خبره واورېده نو ماته احساس وشو چې دا ماشوم قرآن لولي. نو هغې ماشوم ویل ما قرآن کې لوستی دي چې تاسو شراب څښلی شئ، خو زه خبر یم چې دا حرام دی ځکه چې موږ مسلمان یو، خو تاسو ماته اوس لږ وښیئ چې دا څنګه خبره ده. نو هغې ویل چې ماته وښیئ دا آیتونه داسې ولې نازل شوي دي. سبحان الله. نو ګوره چې د ماشوم پوښتنه کولو طریقه څومره ښکلې ده. نو ما هغې ته جواب ورکړو. الله قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. ای ایمان لرونکو د مونځ نږدې مه ځئ کله چې تاسو په نشې کې یئ. نو مونځ نږدې مه ځئ چې څوک پرې په خپل خبرو سم پوه نه شئ. نو بیا ما هغې ماشوم ته وویل چې دا آیت دا نه وایي چې تاسو شراب څښلی شئ او شراب حلال دي. دا د شراب حرام جوړېدو دویمه مرحله وه او موږ خبر یو چې شراب 4 مرحلو نه وروسته حرام شوی و. نو بیا ما هغې ته ټوله خبره وکړه چې څنګه مسلمانانو به د اسلام شروع وختونو کې به شراب وڅښو او داسې نور شیان کول کوم وروستو الله حرام کړي وو. نو ټولو کې اول الله هغوی د زړونو کې شراب لپاره نفرت واچو. نو کله چې هغوی زړونو کې د شراب نه کرکه پیدا شوه نو بیا الله وویل فهل انتم منتهون. او بیا مدینې کې هغه آیتونه نازل شول کوم کې الله شرابو ته حرام وویل. او کله چې صحابیانو دا واورېدل نو هغوی څه وکړل؟ هغوی سمدستي هغه ټول لوښي کوم کې هغوی شراب ایښي وو هغه ټول مات کړل. او ځینې روایتونو کې موږ اورېدي دي چې څنګه د مدینې ټولې لارې د شرابو نه ډکې وې. نو دا هر څه چې هغې ماشوم واورېدل نو هغه ډېر خوشحاله شو. نو دا شی هم د الله یو نعمت دی ځکه چې ځینې خلک مخکې نه داسې وایي چې زه دې آیت سره موافق نه یم. نو بیا تاسو ځان ته مسلمان ولې وایئ؟ ځکه چې یو مسلمان خو هغه وي کوم د الله خبره واوري او ومني. او نور څومره هم روحاني کتابونه دي لکه تورات او انجیل. په دې خبره یقین وکړئ چې قرآن د ټولو نه زیاته لویه او اوچته درجه ده. او نور څه هم کلام او کتاب قرآن ته نشي رسېدی. نو الله دې موږ د هغې خلکو نه جوړ کړي کوم قرآن خپل ژوندونو کې راولي، کوم په دې باندې او د نبي صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل کوي. نو دا اراده وکړئ چې څه ورځ به هم داسې نه تېرو کوم ورځ باندې موږ قرآن نه لولو او د قرآن څه نوې خبره نه زده کوو. نو قرآن اورئ، لوستل کوئ او ځان ورباندې پوهولو کوشش کوئ که هغه یو آیت هم وي. نو زده کوئ او نورو ته رسوئ ځکه چې نبي صلی الله علیه وسلم ویل بلغوا عني ولو آیه. ما نه مخکې دین رسوئ که هغه یو آیت هم وي نو.